سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دا د زه اشرف شریف یو ځل بیا تاسو سره په نوي درس کې حاضرېږم. لکه څرنګه چې موږ تیر درسونه تاسو ته د ګرامر او همداشانته د محاورې په برخه د دې ترڅنګ د انګلیسي ابتدایي درسونو په اړه باندې موږ تاسو ته درسونه وړاندې کړل. زموږ درسونه هم همداشانته انشاءالله دوام لري. له تاسو څخه زموږ غوښتنه ده، هیله ده چې زموږ د حمایت د تشویق لپاره کافي ده چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ له دې چینل څخه روزمره انګلیسي درسونه وګورئ او تعقیب کړئ. موږ نن په دغه درس کې لرو 4000 words. ما مخکې تاسو ته ویلي دا تر ټولو مهمه برخه ده چې 4000 لغات باید د هر چا زده وي چې تر څو وکولی شئ تاسو 80% انګلیش باندې برلاسي اوسئ او انګلیسي پرې زده کړئ. نن موږ لرو د یونټ 4 څلورم یونټ څخه درس لرو. لومړی، دویم، دریم، درې یونټه درسونه موږ تکمیل کړي دي چې په هر یو کې 20 لغات دي، تقریبا 80 لغاته کېږي. که چیرې بیا هم کوم زده کوونکي نه وي او دا لغات یې نه وي زده کړي، حتما زه تاسو ته په ډسکرپشن کې هم د دې لغاتو لینک پرېږدم او پورته هم تاسو ته زه د دې لغاتو ویډیوګانو لیست درکولی شم. خبرې ډېر نه کوو، انشاءالله راځو درس شروع کوو. نن به موږ تاسو دا لغتونه زده کوو. نمبر 1 behave. behave ویلی شي سلوک، رویه، روش. صحیح سو؟ مثلا د یو استاد رویه، د یو شاګرد رویه، د یو عام خلک رویه، هغه چې څه رقم ته د عمل تا سره ریاکشن کوي دې ته ویلی شي behave. صحیح سو؟ مثلا ته یو چاته وایي how is your behave، ستا سلوک یا رویه څنګه ده که نه؟ یا مثلا ته یو چا څخه پوښتنه کوي how is his behave، د هغه رویه څنګه ده. موږ دلته behave لپاره یو مثال لرو. he behaves well only when his father is around. he behaves well. که تاسو چیرې دلته فکر وکړئ ولې دلته موږ he behaves ویلی، behave ولې دا behave نه وایي؟ ځکه دلته موږ تاسو دې خوا سبجیکټ لرو، فاعل زموږ ستاسو مفرد ده he she it، نو د دې په خاطر زموږ ستاسو دغه فعل behave چې دا is اخلي. نو he behaves well only when his father is around. وایي د هغه رویه سلوک ډېر ښه وي فقط کله چې د هغه پلار د ده تر څنګ ناست وي. یعنې دغه کس رویه هغه وخت ښه وي فقط چې کله د پلار د ده تر څنګ ناست وي. he behaves well only when his father is around. یعنې هغه ډېره ښه رویه کوي کله چې د ده پلار ورسره په څنګ کې ناست وي. نمبر 2 we have calm. calm نه داسې column، l silent ده. صحیح ده؟ موږ تاسو په سایلنټ لیټرز کې ساکن تورو کې یو درس لرو. کله هم چې په منځ د کلمه کې د ال توري څخه شاته دغه توری ای وي یا ای وي یا یو وي، نو په زیاتره وخت کې دا موږ تاسو نه تلفظ کوو. لکه دلته یو مثال چې د ای د کام ده. صحیح سو؟ د موږ تاسو کالم نسو ویلی. صحیح سو؟ په قانون خو انشاءالله پوه سوئ. کله هم چې په منځ د کلمه کې د ال توري څخه شاتنی توري ده یا ای یا ای یا یو، نو موږ تاسو بیا په دې ځای کې دغه ال نه تلفظ کوو. نو دلته موږ تاسو وایي کام. کام ویلی سي خاموش ده. کام ویلی سي خاموش. مثلا مثال موږ تاسو لرو calm down. calm down معنا ده چې خاموش شه، چوپ شه. په یو ځای کې تاسو ناستئ شور کېږي جوړېږي، ته یو ځای کې غږ کوئ calm down، یعنې معنا ده چې خاموش شئ، چوپ شئ. بل موږ تاسو دریم نمبر لغات ده concerned. ګورئ دا ټول لغات کارآمد دي. concerned ویلی سي فکرمند کېدل، پریشانه کېدل، په یو څه کې له حد زیات فکر کول که نه، یو څه ته دې سوچ وړي او ورته پکې پریشانه کېږي، نو دې ته ویلی سي concerned. 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 مثال موږ تاسو لرو I'm very concerned about my brother. I'm very concerned. زه وایي ډېر پریشانه یم about my brother، د خپل ورور په اړه مې، یعنې زه مې د ورور لپاره په ډېر فکر او اندېښنه کې یم. نمبر 4 we have expect. expect ویلی سي توقع، تمه، چې دا تر ټولو په عام اصطلاح باندې هم بد څه ده. هیڅ وخت په هیڅ صورت کې د یو چا څخه توقع تمه مه لرئ، او یا هم د دې توقع مه لرئ چې دی به له ما سره مثلا همکاري د دې کارو کې د دې وکړي. یو چا ته د هیله ارزوي، کوشش وکړئ په خپل وس سره خپل توان سره هر عمل چې هغه سرته ورسوي، البته نیک کار او ښه کار. expect ویلی سي توقع ته، تمه. صحیح سو؟ I didn't expect this. I didn't expect this. وایي ما دا توقع یا دا تمه نه لرله. صحیح سو؟ او که چیرې ته دلته وایي I don't expect this، بیا نو دا حال سو، یعنې زه د دې توقع نه لرم. صحیح ده؟ I don't expect this، زه توقع نه، او دلته I didn't تیر حاله ده. I didn't expect this، زه د دې توقع ما نه لرله. پنځم نمبر لغات موږ تاسو لرو frequently. frequently ویلی سي زیاتره. صحیح سو؟ بار بار، تکراراً، دې ته ویلی سي frequently. I visit
there frequently. I visit there frequently. یعنی زه دلته بار بار لیدلو ته راځم. یعنی زه دلته بار بار لیدنو یا هم ملاقات ته راځم. نمبر 6 موږ تاسو لرو habit. habit ویلی سي عادت. habit عادت. Smoking is a bad habit. Smoking is a bad habit. یعنی سکل کول یا په مثلا سیګریټ سکل خپل دغه سکل کول کنه کاغه د سیګریټ وی کاغه نور څه نشي مواد وي دې ته ویل سي smoking. صحیح سو smoking is a bad habit یعنی سکل کول داسې یو بد عادت ده. نمبر 7 instruct. instruct چاته لارښوونه کول لار ښودل دې ته ویل سي instruct. کوم فکر کړی وي استاد یا هم معلم ته چې instructor ویل سي نو instruct چاته لار ښودل دي. دلته مثال مو تاسو لرو could you please instruct me آیا تاسو مهرباني سره ماته لارښوونه کولی سي in creating a new Facebook account د فیسبوک په یو نوي اکاونټ جوړولو کې could you please instruct me in creating a new Facebook account آیا تاسو ماته لارښوونه کولی سي مرسته کولی سي د فیسبوک په نوي آیډیا اکاونټ جوړولو کې. نمبر 8 موږ تاسو لرو ایشو ویلی سي موضوع ته اهم موضوع ته ویلی سي په انګلیش کې ایشو. صحیح سو یا بعض د ځایو کې تاسو شاید لیدلی وي چې بعض وایي ایشو څه ده یعنې موضوع څه ده. First, we got to talk about this issue. لومړی وای موږ باید په دغه موضوع باندې خبرې وکړو. First, we got to talk about this issue. لومړی باید موږ په دغه موضوع باندې وای خبرې وکړو. Number 9 none. none معنا هیڅ. none هیڅ یو یا یو هم نه. none of them offered the prayer. none of them offered the prayer. یو له هغوی څخه هم مونځ ونه کړه. none of them offer the prayer. یو له هغوی څخه هم چا مونځ ونه کړ. صحیح سو یا مثلا ته none of them come here. یو له هغوی څخه هم دلته رانغی یا هم یو هم دلته رانغی. نو دې ځای کې موږ تاسو none کارو. لسم شماره موږ تاسو لرو patient ویلی سي مریض ته. patient مریض مثلا ته همداسې یو مثال موږ تاسو لرو مثلا ویلی سي the hospital is full of patient یعنی هسپتال د مریضانو څخه ډک ده. په دې هیله چې خسته سوي نه اوسېږئ. موږ څومره کوشش کوو چې تاسو ته دغه درس کوشش وکړو خبرې ونه کړو درس خو لس فشرده درکړو تاسو څه ترېنه زده کړئ. انشاءالله چې تاسو کولی سئ زموږ په همدې یوټیوب چینل باندې د انګلیسي ابتدایي درسونو پلی لیست د انګلیسي 4000 مهم لغاتو پلی لیست د انګلیسي خبرو اترو پلی لیست او همداشانته د انګلیسي ګرامر زمانو سه 12 زمانی دي دو پلی لیست. مونږ خپل نهایی کوشش کوو چې دغه پلی لیست 4 واړه تاسو ته لپاره تکمیل کړو. انګلیسي ابتدایي درسونه مونږ پوره پلی لیست لرو کولی سئ. کوم کسان دغه ویډیو ګوري د دې ویډیو نه وروسته کوم کسان چې نوي دي له مونږ سره چینل کې یا نوي انګلیسي زده کوي لاړ سئ په پلی لیسټو کې وګورئ. حتما زموږ د ابتدایي درسونو پلی لیست ته ورسئ. له صفر نه درسونه شروع کړئ تر څو ستاسو ابتدایي درسونه خلاص او بیا پسې راسئ 4000 لغات ته ګرامر برخې ته خبرې اترو برخې ته چې دا انشاءالله ډېر یو هیجانور به وي ستاسو دپاره. هیله او امید لرو چې اوس زده کړئ زموږ له درسونو. تر بل درس چې راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.